السلام علیکم دوستانو زه شاهد الله یم او په افغان ویډیوز چینل کې تاسو څخه راغلاست یم. الله دې وکړي چې ټول ښه روغ او جوړ اوسئ. دوستانو نننۍ موضوع د HTML لنګویج په باره کې د پروګرامینګ لنګویج د دوستانو دا څنګه ډیکوډینګ کولی شو. دوستانو که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ لومړی چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ ورته د ګنټۍ نښان وهئ او ویډیو لایک کړئ. دوستانو په تمه کوو نو راځئ ویډیو پیل کوو. د ویډیو د پیل کولو لپاره مونږ ته دغه پکار دی نوټ پیډ. هغه که تاسو نوټ پیډ پلس وي او که خالص نوټ پیډ وي دوستانو، خو ما سره خالص نوټ پیډ زه دا ان کوم په همدې کې مونږ د HTML کوډینګ کوو. لومړی زه دا راځم دا فونټ لږ زیات کړو چې تاسو ته معلوم شي. نو دوستانو چې کله تاسو دا خلاص کړئ نو تاسو به اول ولیکئ چې ډاکومنټ ټایپ. دوستانو تاسو هر یو ټایپ ورکوئ، د هر څه ټایپ چې که نه دوستانو تاسو ورکوی شئ، خو ما ډاکومنټ ټایپ ورکړی ده. لاندې به راشئ بیا دویم HTML خلاص کړئ. دوستانو هر کله چې تاسو کوم دغه خلاصوئ په HTML کې نو هغه به تاسو سره په قوس باندې خلاصیږي. مثال خبرې دوستانو زه به تاسو په دې لږ تشریح درکړم. دوستانو دا که تاسو ګورئ چې کله مونږ کوم یو شی خلاصو هغې لپاره یو کوډ کوو، لومړی به دا قوس لیکو، بیا مثلا HTML زه شروع کوو، صحیح شو. خو بیا به دا دویم قوس هر یو چې شی لیکي هغه به د دوه قوسونو ترمنځ بندوئ، صحیح شو دوستانو. او مثال خبره ما HTML خلاص کړو چې بندی بیا به ورته دلته سلیش لګئ. سلیش چې ولګېدو دا HTML بند شو، یعنې دې نه لاندې کار نور نه کوي دا HTML. صحیح ده. نو ما ډاکومنټ ټایپ شروع کړو او دلته مې HTML شروع کړو، صحیح شو. راځم اوس بېرته HTML بندوم. HTML قوس مې شروع کړو، HTML مې بېرته بند کړو، صحیح شو. سلیش مې ورکړو، چې سلیش مې ورکړو نو بیا HTML بند شو. راځم HTML منځ کې لیکم هیډ مې ولیکو، هیډ بیا همغسې په قوس مې شروع کړو او قوس کې مې دا هیډ بند کړو، بیا راځم هیډ سلیش سره بندوم، صحیح شو. هیډ مې سلیش سره بند کړو، راځم دې په منځ کې ټایټل شروع کړو، صحیح شو. ټایټل او بیا بېرته مې ټایټل بند کړو، بیا ټایټل شروع کوم، بخښنه غواړم ټایټل بیا بندوم، صحیح شو. ټایټل بېرته بند شو، ګوره ټایټل شروع شو ټایټل بند شو. دې منځ کې مثلا ټایټل کې شی لیکو ورته ویلکم ټو مای ویب پیج، صحیح شو. دا مې ورکړو، دا اوس ټایټل شو. دې نه ټایټل نه بعد چې مونږ کوم کار کوو هغه ټول کار په باډي کې کوو، صحیح شو. دلته باډي شروع کړو، باډي مې شروع کړو او راځم دلته سلیش سره باډي بېرته بندوم، صحیح شو. باډي مې بند کړو. دې باډي کې اوس زه زیات نور کوډینګ هم کولی شم. مثال خبر لیکم چې ویلکم ټو افغاني ویډیوز، افغاني AFGH افغاني ویډیوز چینل، صحیح شو. دا راځم فایل ته راځم، سیواز ته راځم. سیواز ته چې تاسو کله راشئ دوستانو کار ځای کې سیف کوئ، مثلا زه ورته ډیسکټاپ یم، دلته به یو نوم ورکړم، مثال ورکوم چې index .html به ورکوئ. که چېرې مونږ .html ورنکړو هېڅ معنا نه لري، یا .htm ورکړئ یا .html ورکړئ. ما .html ورکړو، سیف مې کړو، صحیح شو. چې سیف مې کړو راځم ګوره دا ماته انډکس په نوم صفحه دغه شوه جوړه شوه. ګوره چې خلاص یې کړم ماته لیکلي ویلکم ټو افغاني ویډیوز چینل او ټایټل کې شی لیکلي ویلکم ټو مای ویب پیج، صحیح شو. او راځو نور ته چې باډي کې څه کوو. مثال خبر دی باډي کې مې دا ولیکل، صحیح شو. دا مې ولیکلو، لیکم افغانستان مې ولیکلو، AFGH افغانستان مې ولیکلو. افغانستان مې ولیکو، پاکستان لیکم، پاکستان انډیا لیکم، انډیا لیکم، همداسې امریکا لیکم. ګوره دوستان دا مې ولیکل. دا بیا کنټرول S یا راشي دلته سیف یې کړئ، بیا سیف مې کړو پکې. اوس راشي دلته دا F5 یا د ریفریش بټن سره
رفرش کوی شي. زه F5 هم یا پرې کلیک کوم. ګوره ویلکم ټو افغاني ویډیوز چینل افغانستان پاکستان انډیا امریکا. خو ګوره دا ټول ګډ راغل. صحیح شو. غواړم چې دا بیل کړم. با امریکا بیل راشي هر یو بیل راشي. نو د بیلېدلو لپاره راشي چې کوم ځای بیلوي مثلا د افغانستان بیل کړه شیفت کاست به ولیکئ بي آر ټایپ به شروع کوي او سلیش سره دا سنګل دی صحیح ده. همدلته به دننه همدې کې بندېږي. کاست مې ولیکو بي آر مې ولیکو سلیش مې ولیکو بېرته مې کاست ولیکو دا بیل شو. پاکستان هم بیلم بیا هماسې بي آر سلیش صحیح شو. پاکستان هم دغه شو بیل شو. بیا بي آر سلیش انډیا ته راځم. انډیا هم همداسې بیلیږي چې بي آر سلیش کاست بند کنټرول اس یا دې ځای نه تاسو ریفرش کوی شئ دغه کوی شئ بخښنه غواړم سیف کوی شئ. سیف مې کړو راشئ بیرته براوزر ته F5 وهه. ګوره ټول بیل شو. ویلکم ټو افغاني ویډیوز چینل افغانستان پاکستان انډیا امریکا. خو ګوره د دې سایز سمال دی وړوکی دی. نو زه راځم د دې سایز غټومه. سایز یې څنګه غټو بس راشو داسې به راشئ دلته سایز ته مثلا څونه سایز ورکوئ شفت کاست به ولیکئ H2 H3 H4 تاسو چې څومره سایز ورکوی شئ صحیح ده هغه به داسې ورکوئ دوستانو صحیح ده. مثلا H1 دا یو سایز دی H2 H3 ګوره دا همداسې H3 H4 H5 تر H6 پورې دي دوستانو صحیح شو. مثلا زه ورته راځم د اولنی سایز ورکومه مثال خبرې مثال زه راځم صحیح ده کوم سایز ورکوم ورته افغانستان ته افغانستان څه شو افغانستان ته زه ورځم H1 سایز ورکوم صحیح شو. او چې به H1 بندوي افغانستان سره به ودرېږئ سلیش H1 صحیح شو. بیا به کاست بند کړئ. پاکستان ته H2 ورکوم H2 او H2 چې بندو کاست به شروع کړو کاست به سلیش سره بند کړو بیا به H2 ولیکو که نه H2 بندوم H2 بند شو. انډیا راځو. انډیا ته بیا شفت دا H2 بخښنه غواړم کاست شفت 2 او شفت 3 راځي دا شفت 3 مې شروع کړه ازم هلته بندوم کاست سلیش H3 بیا کاست بند. بیا راځم هلته H4 شروع کوم او H4 امریکا د آخر سر کې بندوم صحیح شو. امریکا ته راځم دلته H4 بیا کنټرول اس سره سیف کوئ او که تاسو راځئ فایل نه سیف کوئ راشئ براوزر ته راشئ ریفرش کوئ. افغانستان H1 شو دا H2 شو دا H3 شو دا H4 شو ګورئ. او اوس دې ته کلر څنګه ورکوی شو کلر دوستانو کلر ته راځو غواړم د افغانستان ته تور سور داسې رنګ ورکړم نو رابشئ دې لپاره بیل کوډ دی رابشئ دلته نو د کلر لپاره که نه دلته راشئ دلته کلر شروع کړئ. کلر لپاره موږ سره کوډ دی کلر لپاره موږ سره کوډ دی کلر COLOR کلر مساوي کېږي از ایکول ټو کم کلر سره مثلا ریډ سره سور رنګ سره دې کلر به سور شي. اوس کنټرول کلر چې بندوئ که زه دا بند نه کړم او سیو یې کړم صحیح شو. بندوم یې نه دلته راځم سیو کوم او براوز چک کوم او دا ولې کار نه کوي دا کوډ بس بیا ګورو. کلر فنډ د کلر لپاره به تاسو فونټ شروع کړئ. فونټ کلر چې کوم دی ایکول بیا به دوه واړه قوسونه ورکړئ ایکول ریډ او چې غواړئ ګوره ما دلته ټول کلر کوډ مې ووهلو سیو کوم او ګوره سور شو. افغانستان پاکستان ټول سور شو. خو دا ول سور شو زه غواړم چې هر یو ته بیل ورکړم. نو ما تاسو ته ویلو چې کله مونږ یو کوډ بندو دا کوډ مې افغانستان لپاره کړی افغانستان ته راشئ دلته سلیش سره فونټ بند کړه فونټ بند شو. بیا کنټرول اس سره سیو کړه راشه دلته F5 سره ریفرش کړه ګوره خالي افغانستان کلر ریډ شو سور شو. خو زه غواړم چې پاکستان ته بل کلر ورکړم نو بیا به راشم فونټ کلر چې کوم دی ایکول به کړي کم کلر سره مثال بلو سره بلو مې شروع بلو سره مې کو او راځم
پاکستان سره سلیش بندوم صحیح شو پاکستان ته به راشي دلته به سلیش فونټ او کنټرول اس سره به سیو کوئ او F5 ریفریش دا ټول اوس دغه شو ځکه چې ما کوم غلطي کړې کوم ځای کې مې دا نه دی بند کړی دا فونټ پاکستان سره مې شو کړی سلیش مې نه دی ورکړی دلته به سلیش ورکوئ بیا بندېږي دا مې سلیش سره بند کو او F5 سره مې ریفریش کو ګوره خالي پاکستان سور شو تاسو کوئ چې هر یو رقم هر رنګ ورکړئ دې ته خو د رنګ لپاره به داسې کار کوئ چې کله تاسو کوډ کوئ رنګ به ورکوئ او فونټ به ورکوئ فونټ کلر به ورکوئ کلر مو چې کله ولیکو ایکوال ټو کم مثلا ریډ هر یو تاسو دې ورکوئ شي بیا دا چې دا کوډ هم دونه ولیکلو کوئ شي چې دا بېرته سلیش سره بند کړئ څنګه یې بندوی شو دا کوډ سلیش به ورکړئ فونټ به ولیکئ دا بېرته بند شو بلو لپاره کوئ بیا هم دا کوډ د ریډ په ځای دلته بلو ورکړه هلته هماغسې بندېږي دې باندې هر رقم کلر ورکوی شي تاسو مثلا دلته زه یلو ورکوم صحیح یلو هر رقم کلر چې تاسو وغواړئ ورکوی شئ نو دا زموږ لومړی لیکچر و انشاءالله چې دویم لیکچر به ژر راشي ستاسو لپاره خو بیا هم درته وایم که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او نورو ویډیوګانو ته په تمه وشئ انشاءالله چې نورو ویډیوګانې به راځي او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او ویډیو لایک کړئ د الله په امان په خدای مو سپارم